Assalamu alaikum. Scope of digital marketing. The digital marketing scope. د ډیجیټل مارکیټینګ سکوپ د دنیا په سطح دی که تاسو نن سبا وګورئ په هر ځای کې به تاسو ته ډیجیټل مارکیټر چې دی هغه کم میلاویږي او د هغې ضرورت چې دی هغه ډیر زیات سیواري مطلب ډیجیټل مارکیټرز چې دی هغه کم دي او د هغو دپاره جابز اپرچونټي ډیر زیات سیواري نو که فرض که تاسو ډیجیټل مارکیټینګ زده کوئ نو تاسو آنلاین چې دی ښه ارنینګ کولی شئ آنلاین ښه پیسې ګټلی شئ د کور نه ډیجیټل مارکیټینګ یو داسې فیلډ دی چې دا په ټاپ 10 فیلډ کې راځي او چې تاسو په ډیجیټل مارکیټینګ باندې پوه شوئ نو تاسو خپل بزنس چې دی هغه هم ګرو کولی شئ د کلاینټ دپاره چې دی هم بزنس چې دی هغه ګرو کولی شئ د هغو کاروبار چې دی مخ په وړاندې بولی شئ ډیجیټل مارکیټینګ چې دی هغه ډیر زیات لازمي دی چې تاسو په دې باندې ځان پوهه کوئ که فرض که تاسو غواړئ چې آنلاین پیسې وګټئ نو بیا ډیجیټل مارکیټینګ ستاسو دپاره ډیر زیات لازمي دی چې تاسو ځان په ډیجیټل مارکیټینګ باندې پوهه کوئ او د ډیجیټل مارکیټینګ په مدد سره آنلاین ارنینګ وکړئ آنلاین پیسې وګټئ وای ډیجیټل مارکیټینګ هیز ا بیگ سکوپ د دې ولې دومره ډیر زیات سکوپ دی ځکه که تاسو لږ شانتي سوچ وکئ پیپل سپینډ موسٹ آف دیئر ټایم آن موبایل فون که دا سوچ وکئ نو ډیر خلک چې دی هغه خپل ټایم چې دی هغه خرج کوي په څه باندې په موبایلز باندې په موبایل کې چې دی په هغې باندې لګیا یې په هغې کې کانټینټس ګوري مختلف قسم اکټیویټیز کوي لایک په فیسبوک چې دی په هغې کې ویډیوز ګوري په انسټاګرام کې لګیا دي مشغوله دي په ګوګل باندې چې دی کار کوي صحیح ده په یوټیوب کې مشغوله دي نو که فرض که تاسو لا ډیجیټل مارکیټینګ درځي او تاسو په ډیجیټل مارکیټینګ باندې پوهه یې نو تاسو د یو چا کاروبار یا خپل بزنس چې دی هغه خلکو ته رسولی شئ آنلاین د ډیجیټل مارکیټینګ په مدد سره او تاسو د دې نه ښه ارنینګ کولی شئ د ډیجیټل مارکیټینګ ضرورت نن سبا ډیر زیات دی که فرض کا تاسو ډیجیټل مارکیټینګ زده کوئ نو تاسو د ډیجیټل مارکیټینګ په مدد سره ښه آنلاین ارنینګ کولی شئ هغه هم د کور نه فر ډالرز کې ناٹ پی کې آر تاسو په مطلب په پی کې آر کې پیسې هم مطلب تاسو دا نه ده چې تاسو به جست په پی کې آر کې ګټئ تاسو په ډالرز کې د دې نه چې پیسې ګټلی شئ خو چې په ډیجیټل مارکیټینګ کې تاسو کله ایکسپرټ شوئ په دې کې علم حاصل شو چې ډیجیټل مارکیټینګ چې دی د دې په مدد سره مونږ څنګه بزنس چې دی هغه مخکې بیایو صحیح ده مونږ څنګه یو کمپنی یا یو سروس چې دی هغه خلکو ته رسو صحیح ده څنګه یو بزنس یو سیز چې دی هغه پروموټ کو د هغې دپاره کم سټریټیجیز استعمالیږي نو چې په دې باندې تاسو پوه شوئ نو تاسو خپل بزنس یا د بل چا بزنس چې دی هغه ګرو کولی شئ او د هغې نه ښه آنلاین پیسې ګټلی شئ سکوپ فار سټوډنټس د سټوډنټس دپاره د دې څه سکوپ دی یا د جاب سیکرز دپاره د دې څه سکوپ دی جابز اپرچونټیز که فرض کا یو کس چې دی هغه سټوډنټس وي طالب علم وي صحیح ده او هغه غواړي چې آنلاین چې دی هغه ارنینګ وکړي پیسې وګټي نو د هغه دپاره ډیر زیات مواقع دي صحیح ده ډیرې زیاتې موقع دي چې هغه د دې په مدد سره پیسې وګټي او د هغې په مدد سره چې دی جاب حاصل کړي صحیح ده او د هغې نه چې دی خپل ارنینګ چې دی هغه جنریټ کړي که فرض کا یو کس وي هغه سټوډنټ وي خپل سبق وی نو د هغه له پکار دی چې ډیجیټل مارکیټینګ زده کړي او په دې باندې ځان پوهه کړي چې کله په دې باندې هغه پوه شولو ډیجیټل مارکیټینګ کې ایکسپرټ شولو نو بالکل ایز ا سټوډنټ هغه پیسې ګټلی شي فریلانسینګ انکم د فریلانسینګ نه هم چې دی پیسې ګټلی شي که مطلب دی چې دی په فایور اپ ورک یا په مختلف فریلانسینګ پلیټ فارم باندې کار کوي خلکو ته سرویسز ورکوي د چا سره پیسې نه وي هغه خلکو ته سرویسز ورکوي نو د هغې نه هم ارنینګ کولی شي د هغې نه هم پیسې ګټلی شي پریکټیکل سکل وتاوټ های ایجوکیشن په دې کې تاسو ته چې دی پریکټیکل سکلز چې دی هغه ښوولی کېږي وداوټ های ایجوکیشن مطلب که ستاسو ایجوکیشن چې دی ستاسو تعلیم چې دی هغه ډیر زیات نه وي نو بیا هم تاسو چې دی دا زده کولی شئ ځکه په دې کې به تاسو پریکټیکل کار چې دی هغه زده کوئ نو نن سبا چې تاسو لا پریکټیکل کار درځي نو تاسو چې دی ښه ارنینګ چې دی هغه کولی شئ آنلاین سټوډنټ کین سټارټ ارنینګ وایل سټوډنټ سو سټوډنټس چې دی هغه خپل کاروبار چې
چې هغه سٹارټ کولی شي، خپل ارنینګ چې هغه سٹارټ کولی شي. صحیح ده. که پرس که د سټوډنټ وي نو بیا هم د ډیجیټل مارکیټینګ نه ارنینګ کولی شي. د ډیجیټل مارکیټینګ په مدد سره د ښه ډېرې پیسې ګټلی شي آنلاین. سکوپ فار جاب سیکرز. د جاب سیکرز دپاره د دې څه سکوپ دی؟ مطلب که څوک غواړي چې د ځان دپاره یو جاب چې دی وګوري، د ځان دپاره یو نوکري وګوري، نو د هغو دپاره د دې څه سکوپ دی؟ مطلب دی به څنګه د ډیجیټل مارکیټینګ په مدد سره چې دی نوکري حاصلوي. صحیح ده. د ډیجیټل مارکیټینګ په مدد سره به دی څنګه چې دی ارنینګ کوي، نو په هغې باندې په ډیټیل سره خبره اتره کوو. سوشل میډیا منیجرز. که فرض کا یو کس ډیجیټل مارکیټینګ زده کړي، نو هغه ایز ا سوشل میډیا منیجر چې دی کار کولی شي. صحیح ده. په مختلف بزنس لا کار کولی شي، مختلف کاروبارونو له چې دی کار کولی شي، هغو ته سرویسز ورکولی شي، د خپل ماهرتیا هغه خدمات چې دی هغو ته فراهم کولی شي او د هغې په مدد سره چې دی پیسې ګټلی شي. ایډز ایکسپرټ. که یو کس هغه په ایډز کې ایکسپرټ وي، لایک فیسبوک ایډز، انسټاګرام ایډز، ګوګل ایډز، یوټیوب ایډز، په دې کې یو کس ایکسپرټ وي، نو د دې په مدد سره چې دی هم هغه پیسې ګټلی شي. ایس ای او سپیشلیسټ. که فرض کا یو کس د ایس ای او سپیشلیسټ وي، د سرچ انجن اپټیمایزیشن سپیشلیسټ وي، هغه په دې پوهیږي چې څنګه به مونږه یو بزنس، یو پراډکټ چې دی، یو سروس چې دی هغه ارګینیک رینک کوو. نو که فرض کا په دې باندې یو کس پوهه وي، د هغه سره په دې کې علم وي، نو د دې په مدد سره چې دی هغه ښه ارنینګ کولی شي د ډیجیټل مارکیټینګ نه. کانټینټ کریئټر. که څوک کانټینټ کریئټر وي، مطلب کانټینټس جوړوي، مختلف ویډیوز جوړوي. صحیح ده. نو هغه هم د ډیجیټل مارکیټینګ نه چې دی ښه ارنینګ کولی شي، ښه پیسې ترې ګټلی شي. سکوپ فار فریلانسرز. د فریلانسر دپاره د دې څه سکوپ دی؟ مطلب که څوک فریلانسرز وي، صحیح ده، څوک فریلانسینګ کول غواړي، آنلاین چې دی سرویسز خلکو ته پرووایډ کول غواړي، نو هغه چې دی د ډیجیټل مارکیټینګ نه څنګه ارنینګ کولی شي، څنګه هغه پیسې ګټلی شي. with digital marketing you can work from home. د ډیجیټل مارکیټینګ په مدد سره تاسو چې دی د کور نه کار کولی شئ. find international clients. او تاسو د دې په مدد سره چې دی انټرنیشنل کلاینټس چې دی هغه فایند کولی شئ، موندلی شئ. مطلب چې د دنیا په سطح باندې څومره هم کلاینټس دي، هغه تاسو چې دی په اسانه باندې فایند کولی شئ ایزیلی. earn in dollars. تاسو په ډالرز کې چې دی پیسې ګټلی شئ. یعنې داسې هم نه چې تاسو به په پی کې آر کې ګټئ یا په افغاني کې به تاسو ګټئ. که فرض که تاسو ډیجیټل مارکیټینګ زده کړلو، نو تاسو په ډالرز کې چې دی خپل ارنینګ چې دی هغه کولی شئ. د ډیجیټل مارکیټینګ ډېر زیات سکوپ دی. سکلز میټر. په دې کې ستاسو چې دی سکلز پکارېږي چې ستاسو سره هنر وي. صحیح ده. چې په دې باندې تاسو پوه یې. صحیح ده. ناٹ ډیګري. په دې کې ستاسو ډیګري چې دی هغه نه پکارېږي. که فرض که ستاسو سره ډیګري نه وي، سکل د سره وي، نو تاسو د دې نه ښه ارنینګ کولی شئ. ځکه دلته کې ستاسو پریکټیکل سکلز پکارېږي. نو چې پریکټیکل سکلز ستاسو سره وي، تاسو د ډیجیټل مارکیټینګ نه ښه ارنینګ کولی شئ، بالکل په صحیح طریقه، په حلاله طریقه. سکوپ فار بزنس آنرز. د بزنس آنرز دپاره د دې څه سکوپ دی؟ مطلب یو کس دی هغه خپل بزنس چې دی هغه شروع کړی دی، خپل کاروبار چې دی هغه یې شروع کړی دی، نو د هغې دپاره د دې څه سکوپ دی؟ که فرض کا یو بزنس آنر وي، نو هغه د دې په مدد سره څه کولی شي؟ رن دیر اون ایډز. هغه خپل ایډز چې دی هغه رن کولی شي. ګیټ مور کسټمرز. هغه چې دی ډېر زیات کسټمر چې دی هغه حاصلولی شي. ریډیوس مارکیټینګ کاسټ. او هغه د مارکیټینګ هغه خرچه چې کم ده هغه کمولی شي. لکه تاسو وګورئ، تاسو د خپل بزنس دپاره، د خپل کاروبار دپاره اشتهارات چې دی هغه چلوئ، په ټریډیشنل مارکیټینګ تاسو کوئ، نو په هغې کې چې دی ستاسو خرچه چې دی هغه ډېره زیاته راځي. خو که فرض کا تاسو ډیجیټل مارکیټینګ زده کوئ، نو تاسو خپل د مارکیټینګ هغه خرچه چې ده هغه کمولی شئ. انکریز سیل. او تاسو چې دی خپل سیل چې دی هغه سیوا کولی شئ. مطلب تاسو چې څومره هم سیل کوئ، د هغې 10 ګونه چې دی تاسو د ډیجیټل مارکیټینګ په مدد سره چې دی سیوا کولی شئ. که فرض که تاسو په ډیجیټل مارکیټینګ باندې په صحیح طریقه پوه شوئ چې ډیجیټل مارکیټینګ باندې به مونږ څنګه کار کوو، د دې نه به مونږه څنګه ارنینګ کوو،
په دې باندې که تاسو پراپرلی پوه شوئ نو تاسو بالکل ایزیلی ارنینګ کولی شئ د دې نه. سکوپ ان ډیفرنٹ فیلډز. اوس مونږه خبره اتره کوو چې د دې په ډیفرنٹ فیلډز کې په مختلف فیلډز کې د دې څه سکوپ دی. فار ایگزامپل که څوک ای کامرس کول غواړي یا د چا داسې یو اداره وي د ایجوکیشن باره کې د تعلیم په باره کې یا د چا د هیلث سره ریلیټډ څه پراډکټس وي څه هم بزنس وي یا که چا ریسټورنټس وي مطلب د چا هوټل وي صحیح ده نو هغه چې دی هغه څه کولی شي خپل بزنس خپل کاروبار چې دی هغه نور هم ګرو کولی شي او هغه آنلاین چې دی هغه پیسې ګټلی شي او آنلاین کلاینټس چې دی هغه په اسانه باندې فایند کولی شي. آنلاین سرویسز که څوک آنلاین سرویسز ورکوي مطلب په یو څیز کې چې دی هغه ایکسپرټ شولو صحیح ده په ډیجیټل مارکیټینګ کې په یو څیز کې هم یو کس چې دی هغه پوهه شو ماهره شولو نو هغه د دې سرویسز چې دی هغه ورکولی شي. ایوری انډسټري نیډز ډیجیټل مارکیټینګ. د هر کاروبار یا د هرې کمپنۍ د هر کارخانې چې دی ضرورت دی ډیجیټل مارکیټینګ. که فرض کا یو برانډ وي یا یو کمپنۍ وي هغه بغیر د ډیجیټل مارکیټینګ نه چلیږي. چې ډیجیټل مارکیټینګ سکلز تاسو سره وو په ډیجیټل مارکیټینګ باندې تاسو پوه نو تاسو بالکل د ډیجیټل مارکیټینګ نه ښه ارنینګ کولی شئ. که ستاسو سره پیسې که ستاسو سره انویسټمنټ او که نه ستاسو سره نو بالکل تاسو د دې نه ارنینګ چې دی هغه کولی شئ. فیوچر اف ډیجیټل مارکیټینګ. د ډیجیټل مارکیټینګ فیوچر څه دی؟ اوس مونږه خبره اتره کوو د ډیجیټل مارکیټینګ د مستقبل په باره کې. نو که فرض کا تاسو ډیجیټل مارکیټینګ زده کړئ او تاسو په ډیجیټل مارکیټینګ باندې پوه شئ نو ستاسو فیوچر ستاسو مستقبل چې دی هغه به برایټ وي سیکیور به وي او بالکل تاسو چې دی د دې په مدد سره خپل ارنینګ چې دی هغه جنریټ کولی شئ صحیح ده. ستاسو به یو سټرانګ کیریئر وي صحیح ده. ستاسو مستقبل چې دی هغه به بالکل مضبوط وي صحیح ده. ملټیپل انکم سورسز. تاسو ملټیپل انکم سورسز چې دی هغه جوړولی شئ یعنی په مختلفو طریقو چې دی تاسو پیسې ګټلی شئ. که فرض که تاسو ډیجیټل مارکیټینګ زده کړو او په ډیجیټل مارکیټینګ باندې تاسو پوهه شولی. فریډم د ټول نه لازمي څیز دا دی فریډم چې تاسو ته په دې کې ازادي میلاویږي صحیح ده. په دې کې بالکل تاسو ته فریډم وي د چا در باندې زور دا نه وي صحیح ده. په خپله مرضۍ چې دی کار کولی شئ صحیح ده. اینډ ګروت تاسو چې دی په خپله مرضۍ باندې چې دی په دې کې چې دی ګروت حاصلولی شئ ځان پکې کامیاب کولی شئ. که فرض که تاسو غواړئ چې ډیجیټل مارکیټینګ زده کړئ نو ډیجیټل مارکیټینګ چې دی دا یو ښه چایس دی یو ښه سلیکشن دی ستاسو دپاره چې تاسو ځان په ډیجیټل مارکیټینګ باندې پوهه کړئ. نو که فرض که تاسو غواړئ چې ډیجیټل مارکیټینګ زده کړئ نو تاسو زموږ سره په دې واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. موږ به تاسو ته ډیجیټل مارکیټینګ درښایو او تاسو به په دې باندې پوهه کوو چې تاسو به د دې نه څنګه ارنینګ کوئ آنلاین په څه طریقه باندې د دې دپاره څه ریکوایرمنټس دي چې تاسو به هغه پوره کوئ او د هغې په مدد سره تاسو د ډیجیټل مارکیټینګ نه پیسې ګټلی شئ. نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره یې شیر کړئ د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ او د چینل د ګروت دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.